سرچینې وایي په سریپول کې د طالبانو او قومندان مهدي مجاهد ترمنځ نښته کې 22 کسان وژل شوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سلامونو مارکلی کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تان پلس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو وزارت باره قومندان مهدي مجاهد خپلوان ادعا کوي چې دغه قومندان د کسانو طالبانو ترمنځ جګړه کې د سریپول ولایت بلخاب ولسوالۍ کې 22 کسان وژل شوي دي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی چې د امنیتي سیاستونو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، وایي په دې نښتو کې د مهدي مجاهد هم 3 کسان وژل شوي دي. مهدي مجاهد د طالبانو وزارت باره قومندان دی. د خپلوانو په خبره نوموړی 13 کاله مخکې له طالبانو سره یوځای شوی و، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوموړی د طالبانو په حکومت د هزارهګانو د زیاتې ونډو غوښتونکي شوي دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. الله پامان.